अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। په جنت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاوند کې ژوند تیرول غواړي بیا دا عمل وکړه او دا څوک نه غواړي چې زه په جنت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګاونډی نیم. دا هر څوک او هر مسلمان دا غواړي. مولانا صاحب په دې باندې خبره کړې ده، راځي چې وایي گاوند د نبی علیہ السلام د قیامت په ورځ باندې خوښوي الله. او نبی اسلام فرمایي زیات حقدارا زما په امت کې چې په ما باندې چا زیات حقي او د قیامت په بینات زما سره نږدې هغه څوک دی تا ته پته ده الله. ترمذی شریف کې حدیث مبارک ته ابن مسعود سے فرمایي هغه کس دی چې څوک په ما باندې زیات درود شریف وایي الله اکبر کبیره. نو کم سے کم په خپلم یو یا پنځه پیرې کم سے کم درود شریف وایي او دا ویډیو هر هغه چاته شیر کړئ چې ستاسو خوښي ځکه چې نبی اسلام گاوند دا غیم نصیب شي او ویډیوګانې شیر کړئ دا چې هر یو کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وایي. تا ته پته ده ستا د وجه نه چې چا درود مبارک وي نو دا سدا گویا چې تا درود شریف وي الله اکبر کبیره.